ګرانو هیوادوالو، آیا تاسو پوهیږئ چې زموږ بدن د ورځې څونه اوبو ته اړتیا لري؟ له بده مرغه غټه فیصدي د انسانانو لا تراوسه په دې برخه کې پوره پوهه نه لري. زموږ عدسیه د سترګې تر 9.9% کې، زموږ مازغه تر 15% کې، زموږ عضلات تر 8% کې، او په متوسطه توګه زموږ ارګانونه تر 15% کې له اوبو جوړ شوي دي. بنان د موږ بدن د ورځې د 2 نه تر 3 لیترو رڼو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. د لیمو اوبه له ګرمو اوبو سره بدن ته ډېرې ښې اوبه دي. له پلاستیکي بوتلونو اوبه مه څښئ، ستاسو بدن ته تاوان اړوي. همدارنګه یخې اوبه بخصوص له یخو ټوټو سره مه څښئ چې دا بدن ته ضرر رسوي.